دې عنوان سره چې ولې نن سبا سړي ډېر ودونه نشي کولی. هغې پکې به یو وجه دا ذکر کړې ده چې مشرانو به پخوا ودونه ډېر کول، اوس نشي کولی د نن سبا هلکان. یو وجه یې دا ده، ډېرې وجې دي. یو دا چې مشران به کور ته ډېر نه راتلل، اکثر وخت به هغوی کوم ځای کوو، بهر به و، جومات به و، جرګه به وه، غم خاجي به وه. نو چې رابغې لږ ساعت له به راغی خو څه قدر به وه، ټوک به غلي وه، فلانې راغی. ښځې به وایي خبرې مه کوو، قارېږي، ستړی دی. اوس د سهار د واښاو پورې هغې سره راشي. بلکې بعض خو داسې دي چې ښځې دي تنګې شوي دي چې اوس الله د دې جاخره خلاص کړي. تاسو هم اخر ټماټر دې ولې ډېر، مرچکې دې ولې ډېر، اجابي دې ولې کشي، د پلانې شي دې ولې خوند نه کوي. سړي پورې هر شي دې ګوتې وایي. کور مسله ده پرېږدی هغوی ته، ضروري مسله راله بیان یې کړه، ادب ورته ښیې، طریقه ورته ښیې، نو په مخه ده ښځې سره. بلکې بعض خو هغه دي چې د ښځې سره دا بحث کوي که هغه څه ته روانې وي نن دا پلاني جوړه واچوه، نن دا پلاني واچوه. دا حقایق دي، داسې ده که نه ده؟ د جوز یو خاوند په دې درجه کې صحیح ده. موږ د دې نه منکر نه بلکې ټول غټ دعوت الحمدلله موږ چلو د دې په باره کې چې د ښځو حقوق دي، د ښځو سره نرمي، د ښځو سره ښه اخلاق. خو داسې نه چې هغه مقام دې څه شي کم شي. نو چې اوس دی وایي دویم واده د کعبې په رب د قسم خورم چې بعضې پکې والي دي، او چې د دویم واده ورته ووایي دی اخوا دې خو وګوري چې دلته خو نشتي. ښه چې کله هغه مشرانو او د هغوی مقامونو چې دویم واده کوو نو چا کې دا مجال نه و چې ورته ویلی وی چې مه کوه، بلکې غوسه کېږي او قدر یې دی او مقام یې دی او لږ لږ ساعت له کور ته راځي او تاسو ورته اوس دا خبرې وکړئ چې مه کوه خفه به شي، دی لږ ساعت له هم نه راځي. او دا بل خو دلته پروت دی. نو د درنې ښځې یو دا صفت دی چې ډېر تپوسونه نه کوي. رسول سلم به راغی، خدیجې به ورسه ورکړو، خوراک به ورکړو، رسول سلم به